السلام علیکم زما کشرانو مشرانو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو د پښتونخوا د فیسبوک پیج باندې ملګرو تاسو ته پته ده چې موږ هر ورځ تاسو د پاره یو نوی او ډېر خوندور پروګرامونه وروړو او زموږ کوشش دی چې کم د پښتنو مسایل دي د خیبر پښتونخوا د پاکستان او همدغه شانتي په چم گاوند کې چې کومې مسلې دي په هغې باندې موږ تاسو سره خبرې وکړو نن موږ یو ځل بیا یو خپل دروند میلمه راوستی دی ارشد صافي صاحب چې تاسو ټول ته پته ده هغه د تعارف محتاج نه دی او د پښتنو په سیمې باندې چې کم نن سبا کمی خبرې کیږي کم حالات دي سیاست څه دی او دغه شانتي د ارد ګرد چې کم نړیوال سیاست دی په هغې باندې د هغې ډېر غټ او ډېر جوور نظر دی نو نن زموږ میلمه دی ارشد صافي صاحب مونږ یو دا شانتي خپل یو پروګرام شروع کړی دی چې په دې کې به مونږ هغه چې کم غټ غټ سوالونه دي هغه به مونږ تاسو کوو د خپل میلمنو نه نن مونږ یو جرنل غونډه یو اورویو غونډه ده چې په هغه کې به مونږ په دې ټولو مسلو باندې خبرې کوو خو پر روان وخت کې به بیا مونږ یو سوال راخلو او دغه شانتي د خپل مشر ارشد صافي صاحب نه تاسو کوو او په هغه باندې به نظر اچو او دا دغه شانتي ضروری او مهم خبرې دي چې تاسو هر ورځ اورئ لکه د پاکستان د آئین باره کې د ډیورنټ لاین باره کې او دغه شانتي نور ګڼ شمیر سوالونه دي چې په هغې باندې به مونږ یو پوره جامع او مفصل پروګرام کوو خو نن یو پیلنی قدم دی او یو مونږ جایزه غونډې اخلو او دغه ټول سوالونه به نن مونږ خپل مشر ته مخامخ کړو نو زه خپل مشر ته هرکلی وایم چې زمونږ مشر مونږ سره هم دلته کې دی ارشد صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم ارشد صاحب تاسو आवाज نه راځي السلام علیکم خالد خان او السلام علیکم ټول کتونکو ته اکثر برانه کشرانی کسرانه پکې مشرانی نو غوي ته احترامات او سلام او جګرانه کشرانی نو غوي ته او دا خو د خالد سے په خواهش باندې زیات او زما خپل خواهش خو چونکه ټول مهنت د دوی د فورم د دوی د رومان او د دی او دا کم چې ناس خلق دي د دین ناظرین دي منګل مقرره کې چې را منګه سره خپل تجربه نه یا د خپل زده کړې نه سز د کړي نو چې د خپل کشرانو سره په هغه معاملاتو باندې خبرې وکړو چې هغه زمونږه عمومي تور باندې عام میډیا یا د خبرو کمرشل ویلیو نه یا زمونږه د کوم ملکی سیاست یا د کوم چې مین سټریم میډیا د خپل لیمیټیشن دي کنه هغه کوم ملکونو کې زمونږ ملک پیمرا را په نور ملکونو کې بخپل ریګولیشن دي نو دا غي په وجه باندې زمونږ ډیر داسې معاملات چې زمونږ په روزمره سيزونو کې زمونږ د پاره غستونځي هغه ټاپکونه په سوشل میډیا باندې ډیر هاټي ډیر ګرمي هغه سوالونه ذهن ته راولي دا غي نه زمونږ نصابي کتابونه او نه زمونږ مین سټریم میډیا دا غي جوابونه ورکړي د خپل حدود قیود وروجنه نو زمونږ کوشش دی چې مونږه خالد او رومان او بیا پکې څه زمام چې سونه لاس کې دی چې دوی سره مونږه په هغه معاملات باسو او د معاملات زمونږه بدقسمتي ده چې چونکه زمونږه کلچر ته جوړ شوی دی بل سوشل میډیا دومره غي هر کس ته پہنچ دی او د هر کس ته پہنچ دی چې په غیبه کې کوډ اف کنډکټ یا ضابطه اخلاق نشته هغه ټول خبرې اکثر په کنزولو په درودو کې یا په باسو تکرار چوته وي په غي کې د اصل ستونزې مینځ وزي او په غیبه باندې د علمي باس په ځای باندې باسو تکرار زیاتی نو خالد او ما په دې باندې صلاح وکړه د خالد دا نقطه نظر چې موږ دی باندې او په دې معاملاتو موږ ډېر خبرې کړې دي راکمه چې موږ وسکو خدا اکثر په نور بحث تکرار کې بیا ورکی شوی دي نو هغه ول چې موږ کوشش دا وکړو چې د دې بعد چې چونکه موږ ته اوس پته لګیدل چې زموږ په دې سیمه کې کمی غټي یا صحیح ستونزې او مسلې دي او یا ناری مطلب دا دی چې بعض خبرې دي چې هغه د افغانستان د پښتنو لپاره ډېر مهم دي زموږ لپاره کې لري نه خو هغه زموږ ملک ته دا خبرو پرانا کې ګوري هغه ډېر ورن دی او هغه زموږ د پښتون افغان دی وی دا یو سیس دی یو قوم دی یا زموږ د ریاست د سپالسو باره کې دا وی څه جایز او څه ناجایزه اعتراضات دي حالت اسلام پسند خلک چې دی خپل نیوکې دي او کوم چې دی مخالفان دی خپل دي بلکې عمومي طور باندې په افغانستان کې د پاکستان متعلق ریاست متعلق دونه خطا اثر نه لري دینه به موږ سره نه پټو کنه بلکې ډېر نفرت دی البته زموږ د خلکو خلاف به د قسمه پکې اصطلاحات وروتل زموږ دا یو موټی خلک دي زموږ پر خپل وطن کې
ځان ته چې قوم پرست وي کار سوي دا ګل خان او دا داسې قسمه کیسې دا خبرې خو په مین سټریم میډیا کې نه راځي ظاهر خبر دا خو چونکې بنګ اورو نو موږ چې موږ په دې باندې زیات علمي او فوکس باس وکړي او دا څه وی چې د بحث تکرار نه زیات منګه غپ یو موضوع باندې یو پروګرام کو نه پروګرام خو به عمومي په دې ټول کې به موږ کوشش کوو چې دا ټولي منګه د یو عمومي لیست یا فهرست مرتب کو چې کم غټه خبرې دي لکه ډیورنډ شو په دې باندې موږ ډېر خبرې کړې دي اوس په دې د بدقسمتۍ نه د افغانستان د طرفه موږ څه داسې قانوني یا داسې مضبوط دستاویزي د باز کولو ولا کس نه ملو شوی دا خو عمومي تور باندې د جذباتي ناره ده یو داوا ده موږ کوشش کړی چې په دې باندې د دې په قانوني او په تاریخي دغه باندې باسو کو نور نړۍ سره دغه تقابل مکو د پښتونولۍ په بنیاد مکو په اسلامیت باندې مکو دا ټول مختلف چکم د دې ستونزې یا د دې مسلې چې هغه عمومي تور باندې د افغانستان د پښتنو مسله زیاتره په پاکستان کې خو دا په قومي سطح مسله نه ګڼل کېږي یا په نړیواله سطح دا په فورم نشته خو دا غینه باوجود چې دا یادی ګډه نو موږ کوشش کړی چې دا فرق صاحب بیبي نور زمنګ کسان چې دلته راغلي دي چې په دې باندې موږ د دې په هر طرف باندې په هر اړخ باندې پورا سیر حاصل په دې باندې بحث وکړو خو هغه په مختلف بحث او تکرار کې به ورکی شوی دي دغه شان د دویمه د دوی یو ډېر ستونزه راوست کوم چې طالبانو مخالف ډلې دی الته هغه عمومي تور باندې طالبانو له طرف پیغور پشان وي تاسو په پاکستان کې ولې شرعي نظام نه نافذ کوي یا د ټي ټي پی او د دې فرق دی یا او دا یو خطوال دی دا یو سوال دی بد سوال نه دی ګوچ سوال دام جوړیږي چې په پاکستان کې ولې نه بیا خو د ایران کې نافذ کی په سعودي کې نافذ کی په ټوله دنیا کې خو که طالبان ځان ته وایي چې موږ یو نوې اسلامي نظام پرون دغه یو بیان بل چې یو نوې اسلامي نظام نړۍ له ورکول غواړو نو زه په دغه باندې هم سره باسو کی هغه عمومي تور باندې دا وایي چې پاکستان نظام کفري دی هغه دا نه وایي چې سیکولر دی یا جمهوریت دی کفري دی یو نوم یاد کړی دی پته نه لګي چې هغه ستر ایلیمنټس د خپل په انګلند کې اوسم لارډ میکاله په خاصو پاتې شو او چې دا د لارډ میکاله قانون دی دا زمونږ په وطن کې هم دا یو څو پټو ولا وی خو اوسه پوری وضاحت چانه دی کړی چې کم قانون د لارډ میکاله دی نو په دغه مدابونه موږ باس کوو چې اسلامي نظام څه ته وي په نړۍ کې په نور ملکونو کې څنګه لري په پاکستان کې چې موږ د اسلامي جمهوریت وي دي ته موږ ولې اسلامي جمهوریت وي دي ته موږ اسې جمهوریت پاکستان ولې نه وي دا خو بقول زمونږ د غونډیانو کفر دي او دغه شان نور یو دریم اصول وی کله نه کله بعد خبره خو ډیره بازاري او ډیره لاندې ښکاری اخلاقی تور او چونکه هغه دومره تکراریږي چې پاغه پکار د اوس باسو شي زمونږ وطن ته دوی نورمالي یا عمومي تور باندې پاکستان نوې پنجاب وته وي په دې باس پکار دی ځکه چې په دې پاکستان کې خو 2 کروڑ خلک وسی پنجاب یو صوبه ده چې پاغه کې کثیر النسلی صوبه ډیر خلک پکې وسی پښتانم پکشتا مغول پکشتا راجپوت پکشتا ګجر پکشتا کشمیری پکشتا د پنجابي زبان د وجنه پکې یو کمیونټي ته پنجابي کمیونټي ویل چې خواته سرایکی جبره سلور سلوخ بسره پای کې پنجابیان دي را باقي پاتې خو سرایکی خلک دي پاغوي کې به بلوچ دي نو چونکه هغه ولی موږ ته پنجاب ویل غواړي دا هغه یو پریفرنس دی دا هغه ترجیح ده پاغوي کې ډیر دا هغه چې کوم ځان ته پوهه خلک وي هغه پاکستان ته کوشش کوي چې پنجاب وي زموږ فوج ته پنجابي فوج وي چاهے دا هغه مشر دي پښتوني جنرال کاکړ دي جنرال بابر دي جنرال رغزي دي جنرال بنگش دي خو هغه وی چې نه را پنجابي فوج دي د دې حقیقت ته دی باندې به منګه پر روان وخت کې یو پروګرام کو او کوشش به مودای چې دا منګ د اعداد شمار او د مستند حقایقو په بنیاد باندې د دې خبره جایزه والو چې د دین وروستو ذهنیت سره او په دې کې حقیقت څومره دی او په دې کې پروپاګاندا څومره ده ظاهر خبره ده په دې وطن کې ټول خلک خو پاکستان دوستان نه دي پروپاګاندا په ډیره ده بلکې ډیر هډیر د لاندې درجه دروغ دي وګوره هغه د هټلر یو وزیر وکنه ول دروغ دونه پیری وای چې هغه به اخره کې رښتیا ښکاري نو موږ به دا کوشش کوو چې موږ په دې باندې باسو کو چې دا څومره پاکستان ته پنجاب ویل د دې نروستو ذهنیت سره او دې کې څومره حقیقت دی د ټولو نه اهم خبره زموږ د پښتونخوا اوسیدونکو لپاره چې زموږ وطن یو فدریشن دی پاغي کې یو صوبه ډېر غټه را نور درې صوبې نسبتا وړي دي دغه د وجنه پاغي کې په انګریزي کې ته سټرکچرل ایشوز پاغي کې دغه د چکم دغه فدرالي ساخت دی فدرال هغه حکومت ته وی چې پاغي کې مختلفي صوبې دوه سیټ سب ګورنمنټ سي پاغي کې یو په دنیا کې یونټری سیستم چې پاغي کې صرف یو حکومتي مرکزی یو فدرال سیستم چې پاغي کې صوبایي او مرکزی حکومتونه نو دا په نړۍ کې څنګه کار کوي د په سیاسيات چې دوی پولیټیکل ساينس کې ردی مطلب سره زمونږ چې څلور صوبې دي آیا دا قومونه دي کدا انتظامی یونټونه دي او کدي نو په دې کې زمونږ د پښتنو سره آیا سیاسي کیږي او د وړو کې صوبې کې د وجنه او کیږي نو په دې کې حقیقت څومره دی او پروپاګاندا څومره ده ظاهر خبره ده یو پګټره
ارشد صاحب بالکل تاسو یو ډیر ښه اوورویو دغه کا خو زه پیلنی سوال ته زم او پیلنی سوال زره اخلم هم دغه د ملګرو نه یو ملګری سوال کړی د تاسو ته مخامخ پین کومم چې دا پښتون او بلوچ د پنجاب غلامان دي نو مونږ به د خپل خبروم دغه نه شروع کو چې دا دغه شانتي خلک دي چې په پاکستان کې چې کم پرستان دي یا دغه شانتي زمونږ د افغانستان چې کوم رونه دي هغه د همیش د پاره وی چې یاره د پاکستان کې چې کوم د پښتانه اوسېږي 15 کروڑه پښتانه دي او دغه شانتي بلوچ دي نو دا خو د پنجاب غلامان دي چې کوم د تاسو باندې د پنجاب حکومت ته تاسو خپل جبه ختم شوا تاسو خپل کلچر تاسو سره حقوق نشته تاسو بالکل غلامان یې د پنجاب غلامان او ځکه بیا مونږ ته دا یو تانم را کوي چې پایدا پاکستان نه دی بلکې دا پنجاب دی نو زه خپل ملمنه ارشد صاحب نه به زما دا پیرنې سوالی چې تاسو په دې باندې روشنی واچوي چې دغه شانتي کام پرست زموږ رونه او افغانستان همیش د پاره داسې سوال کوي چې تاسو خو یعنی پښتانه او بلوچیان د پنجاب غلامان دي نو زه ارشد صاحب ته وایم چې ارشد صاحب تاسو په دې باندې شروع وکړئ تاسو مایک بند دی ارشد صاحب اوسونو خو بخیر مونږ کوشش کوو چې هغه وکړو چې هغه ډیر خلک کوي کم کس چې تاسو کړی هغه مهم نه دی ځکه یو جرنل سوال کې یو عام سوال زه په دې جواب ورکوم ما دا نوم تو قتل دا خو راته افغاني خلک دا غریب خو د خپل وطن نه خبر چې د سوالات دي یا پتن لګر د علم څومره دی د دوی ګوره یو د دوی خواهش په افغانستان کې درنه دا یو عمومي خواهش هم دی چې موږ د سي پروجیکټ شروع کوو ځکه چې د دینه بغیر غوي د پاکستان خلاف خپل بیانیه بلډ کول نه شي هغه په بلوچ باندې دا کوي دا افغانان دي نو دا چې د غریبانو خو خواهش دی دغه کس مهم نه دی چې سوال کړي خو چونکی عمومي سوال لې بلغي جواب ورکوم ډیر عام کیږي ګوره د پاکستانی فوج ته عمومي تور باندې دا شجاع نواز په دې کتاب هم لیکلی دی او بیا حسن عسکری رضوی په دې باندې مشهور ایکسپرت دی دا د غوی الفاظ دي چې تنه دا دوه په نړۍ کې مندلې شوی ماهرین دي په پاکستانی فوج په مغرب کې عمومي تور باندې دیته پښتون پنجابي آرمي وي زیات تور باندې ځکه چې د انګريزانو په وخت کې دا غوی مخکې د مغولو په وخت کې دا اوس چې کوم پنجاب دی او دا پښتونخوا دا دوانه د دې علاقې خلکو ته دې ته ویل مارشل ریسز دا چې خلکو چې دي کې فوج او یا عسکري پیشا د دوی په کلچر کې شامل و د جنگجو خلکو فرق دا و چې پښتانه اصلي مزات پسند او دا زیات قبایلی خلکو په لخرو کې بخپل جنگیدل او یو پېښور فوج طرف ته دوی میلان نسبتا کم د پنجابیانو خو بیا هم په دوی کې د قبيله شته چې هغه د سرنه د مغولو رټه نه کتاو خلکو خوشحال خان خټک منصبدارو د مغولو په فوج کې دغه نیکو دغه پلار شهباز خان دغه نیکو کول خان د جاپونو باندې چا کول خټک دی دا وخت نه زمنګ د ټریډیشنز روان دي چې کله د مغولو بادشاہت ختم شول انګريز راتلو مخ کې نو هغه پښتانه جرنیلان چې په مغول فوج کې په ترک فوج کې په لوی لوی عہدو باندې هغه بیا چې کله مغول حکومت کمزورې شو نو زمنګ په هند کې دنه هغه لوی لوی بادشاہي جوړ کړې وي نوابي جوړ کړې وي دا د رامپور د یوسف زو د روهلا چې به وتویل دا غوی به ډېر اولاد روس په پاکستان کې په فوجي لوی لوی عہدو باندې دا ټول هغه پښتانه فوجیانو کوم چې روسو د مغولو د ریاست ته کمزورېدونه بعد د خپل ریاستونو مالک شو په دې کې بنگش او د فاروق آباد مشهور دغه جوړ کړی محمد خان بنگش نوابو چا چې د احمد شاه ابدالي په لخر کې 12000 خلک ور کړیو دغه شان د رامپور چې کوم یوسف زیو دا غوی چې کوم مشهور نجیب خان یا نجیب الدوله چوته وي بیا د هغه د احمد شاه ابدالي په یا د احمد شاه بابا چې کوم دغه او یا زرانه د یو لک پورې فوج په هغه کې سلويخ زره صرف یوسف زیو هغه چې هغه د مغول په فوج کې مخکي فوجان پاتې شو دا زمونږ یو روایت پاتې شوی دا شان د پنجاب په علاقه کې چې کوم اوسیدونکو لري پاره کې خصوصا راجپوت دا فوجي خلکو دا همیشه دا به د دلی د فوجونو کې همیشه نه په فوج کې د پاکستان د جوړېدو مخ کې منګه چې کله پاکستان جوړ شو کوم آرمي منګ انهریټ کړه نو زمنګ سره یو مکمل یونټ نه و ماته پاتې یونټ وي اکثر فوجونه زمنګ تلیو په دویم نړیوال جنگ کې د انګريز د طرفه مختلفو علاقو کې ګیرو منګ ته پشمار درې جازو س 12 ټانکا او یو منګ سره د 10 يهودي جرنیل نو چې هغه چیف اف سټاف شوی نو منګ او انګريز چیف اف سټاف لومبه 2 کال وساتو چې موږ خپل اردو جوړ کړو کنه دا اوسو په افغانستان کې او یا بلین ډالر ولګول او شل کال وشو ویل اردو دا ګران کار دی یو ملک اردو جوړول آسان کار ونه په دې وخت کې په امریکا کې کړی
نو موږ 2 کال بیا په 2 کال کې دنه زمونږ لومبه فوجي جرنیل خپل جوړ شو هغه ایوب خان او داغه سره چې کوم سینیئر ترین خلکو یو جنرال افتخار هغه پنجابي او یو جنرال اعظم خان چې هغه پښتون په وروستر بنگال گورنر شو نو زمونږ په لومبو دریو جنرالانو کې 2 پښتانه یو دا غوینه چې کوم پکې نیکسټ جنریشن جرنیل او میجر جنرال یا برګډیر هغه اکبر خان چې آزاد کشمیر په تکړه ولا 400 د باچا خان درې د کلیو هغه د پښتنو قبایلو لخر چې کوم د آزاد کشمیر پاغي کې اورګزیو پاغي کې بنگشو پاغي کې مومندو زما خپل لیک بابا د خو بخي هغه په لخر کې شاملو د مور د طرفه مې کوم نیګو دا ټول خلک د جنرال اکبر خان په قیادت کې د آزاد کشمیر په ازادۍ په جهاد کې شاملو چې کوم وس زمونږ سره کشمیر دی کم وس زمونږ سره شمالي علاقې دي کم زمونږ سره چترال دي د دې فتوحات شو د یو پښتون جرنیل په کمانډر کې شو جنرال اکبر خان ایوب خان به پاکستان لومبه مارشل لا ایڈمنسټریټر لومبه مارشل لا او غم د پښتونخوا ترين پښتون زمون خپل لازاري دا غینه بعد چې تراشي اعداد شمار یاد لري زمونږ د مرګورو ته زمونږ په پاکستانی فوج کې د نسل په بنیاد باندې اعداد شمار نه چرتم اندازه کې دي چې د صوبو په بنیاد باندې د دا ویلې چې په خبرونو سونه کسان برتي شوې دي خو نسل خو په خبر کې غیر پښتون کې دي شي په کوټه کې بلوچ کې دي شي دغه شان د مختلف سلیکشن سنټرونه چانل تر قوم ته پوس نه کوي خو یو عمومي اندازه او سروې خلک داوي چې د پښتنو آبادی کې 43% نو په فوج کې دوی د 15 نه ول تر دیش به سره پوری دي او هغه اکثر په افیسر رینک کې دي لکه کم د پښتنو عمومي چې کوم روجان دی هغه دای چې دا کمانډ زیات خوخي زمونږ افسرانو کې ډیر خلک پښتانه دي او دا غي ثبوت مشته زمونږ وس وخت کې خلا په لیډرشپ کې لګ دي خو خصوصا د افغان جهاد دوران کې د جنرال ضیاء په دوران کې زمونږ د ټول فوجي حکمت عملی په جوړولو کې چې د کوم خلکو غټ لاسونه پښتانه جنرالان پاتې شوی دي هغه پښتو سپیکینګ یا پښتو زبانه پښتانه مو او نون پښتو سپیکینګ چې کوم یا د هند د ریاستونو راغلي لکه جنرال اختر عبدالرحمن خان چې آی اس آی د افغانستان د جنگ دغه کړو قیادت کړو څه چې وی چې چا د روس په ماته دوه غټ لاس کړو عبدالرحمن خان پښتون جنرال امید ګل هغه د محمد ګل خان زیو د سواد د مټي دا خپلار سربوده کې ریټایر شو به حالت ځان له کور اغستو دغه شان زمونږ ایر مارشل جمال احمد خان بنگش زمونږ هغه آرمي چیف چې زمونږ د F-16 جزونه انډر کړو په افغان وار کې دا غینه بعد ایر مارشل انور شمیم هزاروالو خبره لغم مونږ پښتانه غنو او دا غینه چې په دا غینه مخ کې تلل شي د بټونه بعد جنرال ګل حسن او د نوخار اپختونو او چې طالبان چې په وخت جوړ شوی دي د افغانستان کې دا دوی اکثر په پنجابي دغه ګناګاری نصر الله خان بابر زمونږ وزیر داخله و هم جنرال پاتې شوی دی دا غینه لواز زمونږ جنرال کاکړ صاحب عبد الوحید کاکړ پاغه وخت کاکړ صاحب جنرال زمونږ آرمي چیف نو دا څه خو بشمار دي چې په نمونه باندې ورزو خدا مکمل تور باندې نه صرف دروغ ده بلکې انتهایی د بشرمۍ ولا دروغ دي که څوک دا وایي چې دا فوج چې کوم دی په دې باندې د پاکستان په حکومت کې لومبي تور باندې یو پنجابي وزیر اعظم نواز شریف چې هم نسلن کشمیری دی دا غینه مخکې زمنګ په سیاسي قیادت کې پنجابیان بهشکه چې صوبې غټره نو ظاهره خبره ده او الته اربن سنټر ډېری دي چې ستا یو صوبه غټي د سیالکوټ لاهور او دغه غټ شهري مرکزونه الته کالجونه یونیورسيټي الته نو ظاهره خبره ده ستا یو نوې ریاست ته پاغي کې بدن د هغه صوبې د خلکو اثر او رسوخ زیاتی اب په سیول بیوروکراسي کې به هغه غټ ډمونه پاتې شوی دي خو دا غینه باوجود پښتانه باوجود د دې نه چې زمونږ غټه صفاټه وا باوجود د دې نه چې زمونږ ټوله صوبې یو طرف ته یو لاهور بل طرف ته خو موږ دا غینه زیات خلک ور کړی دي دا څو مثال د لمه په فوج کې درکړو د پاکستان د جوړېدو نه بعد زمونږ په سیول افسر شاهي کې کاغذ ته غلام اسحاق خان وګوري چې هغه د بل مین اف اول سیزنز چې هغه 50 کال د پاکستان د سیول افسر شاهي یو قسمه بادشاہ پاتې شوی دی هغه تر مردان رضا خان وګوري دا ټول هغه نمونه دي کوم چې د پاکستان د افسر شاهي بادشاہان پاتې شوی دي دا پښتونخوا اجلال حیدر زیدی او سکندر مرزاو د دوه ډیمو مثالونه د پښتونخوا وچا ماجرو ټول په سزا راغشن نو دا خو به ته یو باسواله سړی دی کنه افغاني ته خو نه شویلا غریب خو سره نه خبره خو به یو د شمشیدو کیمپ دی یا به دا غلي دی په خبره ده د بورډ د افغان کالونی هغه د پاکستان نه خبر یا به زیات هغه سیاسي پارټو نه وګوره خو پاکستان د سن پیژنې غوي اوس چې پاکستان ته ګورو نو منظور پستین یا علي وزیر په نظر بوده ګورو دغه په چشمو نو هغه دوه خپل څومره سټیک دی په پاکستان کې دغه دوه کسان ته ډی خان د لاندې نور غلي تر څو پر پی ټی ایم نو جوړ شوی د پاکستان په ریاست کې یا د دی په پړه لیکه خلکو کې چې کم زمونږ باسواده خلک دي کم چې زمونږ په دغه کې د دې خلکو په هغه ځای کې شتون د نه برابر دی د دوی په خوانه تعلق د کابل سو
دوی د پاکستان ته ګوري د باچا خان مرکز یا د پی ټی ایم په نظر او هغه په خوانه کانګرسیانو هغه پاکستان د جوړېدو خلاف مداخله نو هغه پر پاکستان متعلق څه نظر لري خو سره هندو نظر دا که داخل کړي دا خبره ډیره تعالی د انډیا نم راځي ته به دا میجر ګورایا د کسته په اکثر د ګوري او دا ټوله پروپاګاندا د هند او دغه د کابل او د پی ټی ایم او په پاکستان کې هغه خلک چې په سوجره فوج نه خپشي لکه اوس نواز شریف پنجابي د نن سبا فوج باري ستوري د پنجاب لومبه لیډرو چې هغه جاګ پنجابي جاب ناره لګولې او هغه د پاکستان جوړدونه 50 کال بعد راغلي چې پاکستان جوړ شو جناسه پنجابي نو داغه نه بعد بنگالیان وزیر اعظم زمون پاتې شوې دي داغه نه بعد زمون صرف ملک فیروز خان نون لګه مده پاتې شوې د پنجابو کتل یا قتل خان ګوري لومبه وزیر اعظم پنجابي نو که زمون ټول مغربي پاکستان لومبه وزیر اعلی کم چې د اوسنی پاکستان لومبه هغه ډاکټر خان صاحب د باچا خان رور پاتې شوې دي داغه نه بعد ایوب خان په مارشل الله لګولي یا خان قزلباش د پیښور پارسیوان بټو صاحب سندیو جنجو صاحب سندیو بنظیر سندیوا زرداری سندره په دې کې یو پنجابي نشته نو چونکی ګوره دا نارد به ولې لګي دوی اصل کې دا ټول خبره دي ته برابرۍ چې په طریقه باندې موږ دا ټول پاکستانیان د رنجیت سنگ د ریاست سره رنجیت سنگ سره کنیکټ او ځان د احمد شاه ابدالي سره ایو بل دروغ دی احمد شاه ابدالي خو پیدا شوی په ملتان کې داغه د اولاد اکثریت په پاکستان کې پروت دي پښتانه مکثریت په پاکستان کې دي خدا چونکی التا یو خسته بیانیه ورکی یو عام افغاني له دا موټیویشن ورکی چې دا خو ټول د رنجیت سنگ اولاد دي ګینه دا سکان دي ګینه دا تا مسلمانان کړو د دې وروسته پوره ذهنیت پروت دی او دغه ذهنیت چې کوم دی په طریقه باندې پاکستان د پنجاب سره ریلیټ کول د افغانیانو خصوصا فیورټ سبجیکټ دی او د نورو په کې دا فائدہ چې کوم زموږ په ملک فالټ لاینز دي نو هغه اډرس کول شي ګینه نن کته خیال وکړو ټول نه غټ سپېړه د دې حقیقت په مخ باندې نن نواز شریف دی چې هغه د فوج خلاف او چې کبه د الطاف حسین بیانیه د دینه سخت بیانیه د فوج خلاف چانه راغلي د په خپل په کنټرولمنټونو کې پاتې شوی دی د په خپل د پنجاب یا د پنجابي اشرافیه د ټول نه فیورټ سره دی نو مکه خلک راځي ویډیوګانې کوي وې دا د پنجاب اشرافیه په خپل کې ونخته دوی په دغه شان ګوره چې کله ستاد یو دریز اخلاقی بنیاد نه فکری بنیاد نه به تر روزانه غا بدلې به ول نوې دریزونه روباسي به دا خو دې سیو لکه دوی یو بل ډیر اسانه خبره کوم کته ته وی ټول پښتنو ونه دا غول خانانو نو چې به په دغه حساب لاړ شنو د پښتونخوا نه نو به تر خلک ګل خانان شو صرف یو فیصد دی پاتې شو جدا سم دي چې ټول پیرچی صاحب ډاکټر خان صاحب هغه دغه صوبې وزیر اعلی او د باچا خان صاحب ورو نو بیا خو هغه ګل خانو نن محمود خان چکزی سے په ګجراواله کې ولاړی دغه شانتي زمونږ مولانا فضل الرحمن په ګجراواله سټیج کې ولاړی دغه شانتي اسفندیار او میا افتخار او زمونږ راټول پارټیان دي ټول ورس چې کوم دی اوس اغي سره خپل نه وګړي خو زمونږ راټول پښتانه وسره ولاړ نو په دې باندې د دې سوال جواب ما تفصیلی درکو زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې موږ بل روان پروګرامونه په یو ټاپک باندې پوره په تفصیل کو دا ځل سره یو نقطه نوٹ کا چې پنجابستان پاکستان په دې به ان شاء الله یو پروګرام پورا دا په یو وخت کې کیږي بیا دا پروګرام ګډمټ کیږي فلحال موږ د دې مختصر جوابونه ورکو را روانه مهمه نقطه زمادار ملک صاحب مکه خبرو کړ چې څنګه دا غټي دا ټوله سلور 15 خبرې دي چې دا دوی تکراری کوي بارځه کې کوي او چونکه دې بنیاد یې سم نشته دا ناری پوری دي نو دا ګوره وي اردو کې یو متل وي سو فنار کې دغه د زرګر چې کوم د سل گزارو د لیوار یو دراز خبردار زمنګ سره حقایق ورورا زمنګ نه شاته حقایق ولر دي زمنګ اخلاقی درشته زمنګ بنیاد سره خبري علمي بنیاد شته تاسو سل کاله پروپاګاندا او زمنګ ان شاء الله 15 منټو یو جواب او خبردار چونکه پر حقایق او ثبوت په بنیادی خو دې له موږ یو پروګرام کو دی وسنی سوال باندې پنجاب دا مختصر جواب ان شاء الله تفصیلی جواب موږ په پوره پروګرام کو په پنجاب پاکستان واړو قومونه د غوي جبي د غوي حق د پنجاب چې کومي صحیح مسلې مشته زموږ یاد دره زموږ صوبه وړه دا چې معاملات شته مونږه چا په کار دار چې زموږ په وطن کې مونږ له صوبې وړي کو یا پنجاب صوبه نیمه کو دغه معاملات ونه به ان شاء الله خبر کو زموږ درونی مسایل دي په هر ریاست کې او ان شاء الله دې تقابل موږ د افغانانو سره کو چې د غوي په خپل وطن کې د پښتو حالت دي د فارسیوانو سره د غوي په پاور سټراکچر کې څه شیرینګ دي التا فیډرل نظام ولې نشتا په هندستان کې څه حالت دي الته هندي او د نورو جبو سره تقابل له دا ټولې وکړو ان شاء الله بالکل دا دویم سوال چې اکثر د زموږ افغانان رونه ډیر بار کوي چې ستاسو د پاکستان قانون خو کفري دی
دا ستاسو ملک چې کوم دی انګریز جوړ کړی دی او ستاسو آئین هم کفري دی او ستاسو د ملک هم کفري دی. نو دا دویم سوال دی، په دې باندې نظر واچوي. ملګرو دا مونږ نن پروګرام شروع کو، د دې مقصد دا دی چې مونږ دغه شانت سوالونه به تفصیلا کوو او د دې بیا به چې څنګه ارشد صاحب وایي چې د دې تقابلي جایزه به اخلو په افغانستان کې، په هندوستان کې او ارد ګرد کنه. نو په دې باندې ورا د دوی دا د یو څو خبرې د دوی راټول مبارزین کې یو کدا عام د دوی دا کم چې پرې دغه باندې دوی ته خیاطان وي دغه خلک ناس وي د یورپ چې کم دي دا غریبانان خو ماته تسوي چې د دوی خو خپل وطن متعلق علم هم دومره چې پلار غریب به ګوره جنگ والے وطن دي چې د شمشیدو کیمپ نه یعنی کو دا غزنه به لګلی بارتا هغه خپل کړي په افغانستان کې خپل درنی معلومه لګي د پښتونخوا په سیاست پاس کیږي، پاکستان په سیاست دا خو به څومره معلومات لري پاکستان باره کې او چې څومره په فیسبوک باندې ووري او مغول زده کی به دغه خبره تکرار کوي. غړ خبره دا وروره چې دا خبره یو ډیره جوړه علمی خبره ده. د ټولو د لوی خبره ده چې د اسلامي نظام تعریف کول دا یو ډیر ګران په اسلامي نړۍ کې نن سبا ته په غټو سوالونو کې دي چې اسلامي نظام وایي ستا په دې معاملې کې چې څومره کار فکری تور باندې علمی تور باندې سیاسي تور باندې په خلوص سره زه دا نه یادوم چې کوم خلکو دین د خپل سیاست لپاره استعمال کړي دا خو بیل خلک دي خدا خو نه راکنه چې دا مسلمانان صرف په افغانستان کې یا په پاکستان کې یو مسلمان نشته دا څه کوم نه راکنه د 200 کروڑ خلکو ملک دی په دې سیمه کې اسلام د حضرت عثمان رضی الله عنه خو شپ وخت راغلی دی زمونږ او افغانستان پر سیمه کې یو ځای راغلی دی په دغه باندې بیل باس کو چې اسلام کله راغلی دی دا په پروګرام کو ان شاء الله په تفصیل باندې دلته موږ تقریبا خو شاده پاکستان او د افغانستان د سیمې خلکو دا وخت نه مسلمانېدل شروع شوی دی حضرت عثمان دور حضرت عبدالرحمن بن رومبین بن عبدالرحمن ابن سیمار زده زما حضرت عبدالرحمن بن سمیرا رضی الله تعالی عنہ هغه لومبه لخر راغلی چې په کابل حمله کړې و او هغه خو ناکامیاب حمله و خو بهر حال سنسو دلته لازم په پیښور کا ثواب به بخښته بیا دغه نه بعد چې کومه په غټه سطح باندې حمله شو نو هغه محمد بن قاسم دغه مشهور حمله و چې سند قبضه کو او 300 کال زمونږ د جنوبي پنجاب او سند دغه لاندې او بیا دغه نه بعد محمود غزنوی د ټولو نه غټ چې کوم په دې کې د اسلام په ترویج کې پر ټوله سیمه کې د نوغه سبکتګین زوی یو ترکو چې هغه راغی د افغانستان په غزنی خار باندې سبکتګین خپل حکومت جوړ کو د وسطی ایشیا راغی زمونږ اکثر اسلامي چې کوم زمونږ تهذیب جنري د وسطی ایشیا کې دی په ترکو کې دی په عربو کې دومره نه نو هغه محمود غزنوی او ترکو هغه راغی افغانستان یې قبضه کو او اوسنۍ پاکستان کې هم د شمالي علاقې شمالي پنجاب زمونږ د پښتونخوا دا ټوله قبضه کو د ګرمیانو هډ کوارټر دغه غزنی شو د یخنیانو هغه لاهور کو په لاهور کې ایاز نومي گورنر کینو هغه ډېر مشهور شینونه دي ایاز ورقیو او محمود په خپل باندې ترکو دی یو کې دوه یو پښتون نو زمونږ د افغانانو اکثر وی کې د پښتانو پته نه لګي دوی تر چا ویلي د افغانستان سره د کوم دغه تعلقونه چې پاکستان سو ال دې علاقې فاتحینو دا غتر اسلام دلته سیاسي تور باندې راغی دا غي مخکې محمد بن قاسم چې راغلیو نو 300 کال راغی شو په سند کې د ملتان دا زمانه نه چې په کوم ځای کې بیا وروسته احمد شاه بابا پیدا شوی بیا کې د لودیان بادشاہان پیدا شوی دا یو ډیر لوی اسلام مرکز پاتې شوی تر هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې په اسلامي نړۍ کې دا یو ډیر لوی فکری سوال دی چې ته اسلامي نظام څه ته وایي آیا ته اسلامي نظام سلور حدود نافذ کولو ته وایي چې پای کې د غلا سزا ده د زنا سزا ده د غلط الزام د غنا د زنا د غلط الزام لګولو سزا ده او په لار باندې شوکی یا فساد په لار د سلور حدود دي کنه آیا صرف دین نافذ کول سره به اسلام نافذ شي آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف دین راغلی آیا د اسلام د دومره لوی نظام چې دا غینه بیا د خلفای راشدین په صورت کې د نړۍ د تاریخ د ټولو نه عظیم ترین فلاحي ریاست قائم شو ټول نړۍ ته یو مثال پیش کو چې په دنیا کې خلک د سماجی انصاف په بنیاد باندې یو حکومت څنګه قائم وي د مدینی ریاست چې تعالی کله راکنه عمران خان وي زمونږ د خلک وي آیا اسلام دغه ټول وو او کنه د سلور سزاګانې وي کته دا سلور سزاګانو ته محدودې نو دا خو به په سعودي کې مشته به دغه اسلامي نظام دی نو په دغه حساب باندې او ته کې دغه سلور سزاګانې نه او پاغي سو کفر کیږي نو پاغي موږ نو کفر کیږو دغه سلور سزاګانې د دې اکثر خلکو ته پته نشته زمونږ په وطن کې باقاعده حدود اړین نشته باقاعده زمونږ په عدالتونو کې په قانون کې موجود دي د دې نفاذ هغه مسله ده چې آیا هغه کیږي کنه کیږي وسه دا په سعودي عرب کې دومره عمومي نه کیږي حالت خو مال سوق ਸੰسار نه لیدلې خو بهر حال د لاس پر کولو د هدا پوری کتر یو خاص حد نه زیات د نسب نه زیات اغلا وکي د لاس پر کول شته خو یاد لري دا ټوله سزاګانی انتهایی جاهلانه خبره بدی او په اسلام باندې بداړي غټ ټوري
کو څوک دا وایي چې اسلام دې سزاګانو نافذ کولو ته وایي، اسلام د دې نه ډېر لوی دا د انسانیت لپاره د روان وختونو لپاره یو پیغام دی. په دې کې یو معاشي نظام دی پورا، دا هغه نظام چې کوم بنسټونه دي په هغې کې ډېر چیلنجز دي. موږ چې کوم اوسني ریاستونه جوړ کړي دي په دې کې چې کوم فاینانشل سیستم دی دا په مغربي بنیادونو باندې دی. ته چې هغه اسلامایز کړې نو ته به ټولې نړۍ ته یو نوی ماډل پیش کړې، د هغوی نه به ځان ډسکنیکټ کړې. نمبر 1 دا کوم حدود چې کوم ما یاد کړو دا چې ته نافذ کړې دې لپاره چې کوم الله تعالی په خپله باندې د دې لپاره کوم ضروريات کوم شرایط دي ته به هغه پوره کړې. هغه شرایط که ته ټول نړیوال تاریخ وګورې، اسلامي تاریخ د خلفای راشدینو نه راواله تر بنو امیه پورې تر وروستو د خلافت عثمانیه پورې، نو ټول ته په شمار باندې دېرش څلوېښت داسې غټ واقعات نشي ښودی چې په هغې کې دا سزاګانې نافذ کړی شوي دي. د هغې وجه سره الله تعالی دې له چې کوم شرایط دي هغه ډېر اوچت ایښي دي. په دې ورته حدود الله وایي، دا د الله حدود دي. کوشش د الله دی چې دا ګناهونه په معاشره کې عام نه شي. دا سزا د یو دغه په تور په انګریزي کې ورته ډیټرنس، د یارې په تور. لکه فرض کړه د زنا د سزا ته نافذ کې نو څلور ګواهان نو چا په سر درلې چې هغه څلورو ګواهانو په منځ کې د ښځې چې څلورو ګواهانو په خپلو سترګو نه لیدلي دا حد نه نافذ کېږي. یو اسلامي قاضي هم دله نه نافذ کوي چې په هغې کې معمولي غوندې تشکیک شي، په هغې کې معمولي غوندې شک راشي. دغه یو تکنیکي مسله ده تر څو پورې چې د قانون وجود دی په پاکستان کې شته. ګوره د اسلامي نظام څلور غټې خبرې. نمبر 1 ستا د حکمران انتخاب به څنګه کېږي، هغه به مسلمان وي، دا خو په پاکستان کې هم شته. دویمه دا چې د هغې انتخاب به څنګه وي، آیا هغه به په الیکشن کېږي که نه یو امیر به لکه څنګه چې ملا عمر و او هغه به ټول عمر ناست دي او د هغه د راکودولو څه لار نشته، نو یا به دی امارت پي. دویمه دا چې دا څلور حدود نافذ دي. د ټولو نه مهمه خبره چې په دې باندې اکثر د افغانانو وي د هیره منډۍ ولې نه بندې پلاکې ولې نه بندې پلاکې دي چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ریاست سره څومره اختیار پکار دی. شریعت څه وایي چې هغه د اسلام چې کوم اخلاقی حدود دي دغه حدود الله نه د اخلاقی حدود دا نافذ کول شي. لکه پچا لو پټا پسر کول، پچا ګیره پرې خودل، څوک بزرګ جمعات ته بوتلو. آیا د اسلامي ریاست صرف مقصد دومره دی چې هغه د دې لپاره اسانی پیدا کی د دې عبادتو لپاره او خلکو ته او مسلمانانو ته سہولت چې هغه په یو اسلامي لار باندې خپل ژوند تیر کی، یا د ریاست دام ذمہواری ده چې هغه به د دې پولیسینګ کوي، یعنی په خلکو به دا نافذ کوي چې ته به عام باشره ژوند تیرې. په دې کې اختلاف دی، په ټوله نړۍ کې اختلاف دی، په ټوله دنیا کې یو هم داسې وطن نشته یاد لرئ چې هغه پرې ټول شرایطو باندې اسلامي حکومتي. نمبر 1. نمبر 2 که موږ خلفای راشدینو د خپل ماډل ویو نو هغوی خلک دا شي نه وکړي. بیا خو په هغې کې ستا د ملا عمر امارت هم پکې په کوېسچن کې راځي او د ټولو نه غټه خبره په شریعت کې د ټولو نه غټ کفر او د اسلام خلاف څه چې کوم دی هغه د موروثي نظام لکه څنګه چې په سعودي عرب کې دی او د انکاونټیبلټي نه کېدل، د احتساب نه کېدل. ته د سعودي بادشاه خلاف خبر هم نشي کولی، بغاوت دی تا په وجني، د دې نه بل غټ کفر په اسلام کې نشي کېدی. دا یزیدیت دی. دا حضرت عمر فاروق د انور باندې مدینه یو عامه بوډۍ هم تپوس کولی شو بل بل جامع دی ولې غټې دي ته خو د کاټ نه غټې هغه مشهور واقعه ده راغو هغه د جمهوریت که جمهوریت دی ته وي چې د خلکو د دولت اختیار ته یا دولت واقعي ته، نو په اسلام کې چې څونه ولسواکي ده دونه په یو نظام کې هم نشته چې حکمران د عام سړي برابري. چې ستا کله د سعودي غوندې نظام چې ته هغه خلاف خبره نشي کولی بلکې د هغه سره که تا مسلکي اختلاف وکړو نو تا نه سر پرې کوي، د دې نه بل غټ کفر نشته. دې ته په اسلام کې مشروعیت وي. نو ګوره دې باندې به موږ بحث کوو یو ټول پروګرام. خو اخري خبره دا کوم لارډ میکالې نومي هیڅ قانون نشته په نړۍ کې، نه په پاکستان کې نه په بل ځای کې. لارډ میکالې یو ماهر تعلیم و، هغه د پاکستان نو جوړېدو نه 100 کاله مخکې مړ. په هندوستان کې چې کله د برټش ایست انډیا کمپنی حکومت چې پاکستان ته نور رسېدلې نو هغه د هند نظامی تعلیم جوړ کړی. نو په دغه باندې بحث کېدی شي. د لارډ میکالې نومي هیڅ قانون نشته. نمبر 2 د پاکستان په آئین کې قرآن او سنت سپریم لا ده، دا غي نه خو د قانون سازي نشي کولای کینو سپریم کورټ هغه قانون بهر وشته شي وای دا دغه خلاف دی. نمبر 3 په پاکستان کې جمهوریت نظام ضرور دی خو په اسلام کې د جمهوریت د مغربي جمهوریت چې کوم شرط دی یعنی اقتدار اعلی د عوامو سره ده، دا په پاکستاني آئین کې نشته. پاکستاني آئین میں اقتدار اعلی د الله سره ده، عوام بس صرف دا اختیار د الله د حدودونو لاندې دا استعمال کوي. نمبر 4 کو څوک وی چې د ټول جرایم په پاکستان کې ولې کیږي دا نافذ ولې نه دي، په دغه باس کې دی شي چې دغه لپاره منګه زمونږ لپاره ماډل سره. نو دا به افغانانو سره سره باسو کی
منګه چې کوم مخه ته ماډولونو نه طالبانو نظام هغه په دستاویزي صورت کې مونږ ته نشته دا غیر کتاب نشته اب موږ سره بغیر ته ګور چې پای کې بس کېدل سعودي دی برونای د السلام دی د یو څو ملکونو نور دي ان شاء الله به دې پوره پروګرام کوو که څوک پکې د اسلامي سیاسياتو ماهري د قران او سنت حدیث هغه موست ویلکم چې راشي ځکه چې ګوره په بخاری او مسلم کې د اسلامي سیاسي نظام متعلق هیڅ خبره نشته هغه حدیث دی یاد لره دا علماء نه بدی کوم رهنمایي غستې شو خو په هغه کې د آئین موجود نه لري موږ دلته په سیاسي نظام خبرې کوو نو باغې به ان شاء الله بیل پروګرام کو خو بهر مختصر جواب یې لري چې دا خبره جهالت نه ډکره په دنیا کې اخلاقی برایانې په ټول ملکونو کې ټول نه زیات په ملکونو کې کوم ملکونو کې جنگ لکه افغانستان طاهر منډي چې دوی ادي څومره چکلي چې په کابل کې دي څومره چې په دغه کې په مزار شریف کې دي دغه به نمونه نه نو هغه خو موږ لري نه د افغانستان د خپل رسنونو بیروالو د مغربي رسنونو بیروالو باغې به پروګرام کو خیر که په دغه باندې یو ملک اسلامي کېږي او غیر اسلامي کېږي نو خان بیا خو معافي غواړم الته جنگ تیر شوی نو چې کوم حالت ته پر کور کې او پر ځای کې او دا غوي خځه په کوم ځای کې په چغلو کې نه ناشتي دا ډېر سپکه خبرې دي خو کوڅو کې په دغه بنیادم کول غواړي نو په هغه پروګرام کې موږ په هیره منډي پورا باسو کو چې د حقیقت سره او په نور نړۍ کې د جسم فروشي سزا سره او په شریعت کې سره او په افغانستان کې حالت دي ځکه چې زیات غوي دي نور خلک موږ لا پیغور نه راکې نو ان شاء الله په هغه باندې سره د ثبوت د افغانستان د میډیا نه د انټرنیشنل میډیا نه چې په جسم فروشي چې کوم دي په ټوله نړۍ کې حالت دي په اسلام کې سزا سره مخکې په نور اسلامي ملکونو کې حالات دي او خصوصا په افغانستان کې حالات دي به په اخر کې رمنډي لمر شو ان شاء الله د دې په پوره سوال کو خدا ته دي زین لري جواب ته په هیرمنډي باندې د اسلامي نظام تعین نشي کولای دا ډیره غټه خبرې دي او دا ډیره کوټه دغه لري او دا کوم چې زینم دغه نه دي نو هغه دا خبره کوي خو په دغه کې ان شاء الله په دغه باندې سره باسو بالکل ملګرو څنګه چې تاسو ګورئ موږ د خپل مباحثه شروع کړې ده او د دانن پلانې پروګرام دی نو موږ تاسو سره لږ تعارف دغه پروګرام کولو چې را روان ورځو کې به په دغه مهمو سوالونو باندې به د ارشد صاحب رائے اخلو او ارشد صاحب تفصیلا خبرې پدې کوي او موږ به دغه شانتي دستاویزي ثبوتونه هم ورو خو ارشد صاحب بالکل د خپل پروګرام دلته چې کوم دی موږ ختمو خو زه به وایم چې تاسو اخره کې لږ نظر په دې موجوده صورتحال واچوي کم چې په افغانستان کې د طالبانو په هلمند کې او په نور ځایونو کې ډېر شدید جګړه روانه ده او دغه شانتي حکمتیار صاحب چې کوم دی سباله د 3 ورځو په دوره باندې اسلام آباد ته روان دی او دغه شانتي په افغانستان کې چې کوم دغه وزیران دی او دغه دی هغه هم ډېر دا شانتي سپکه او سپورې لګیا دي بیا وای نو اخره کې تاسو د خپل پروګرام ختم هم کوي په دغه خبرو باندې چې دا موجوده صورتحال د نړۍ څنګه روان دي نو په دې اکل باندې لغون دي ارشد صاحب تاسو خبرې وکړي ګوره افغانستان کې دا خبره مخکې مو کړه کدا غو خلک د پاکستان د ریاست د ادارونو صحیح یا ناجایزه یا جایزه هر بنیاد دی دا خپل نظر زمونږ نه مختلف دی بیل ملت ته زمونږ سره مشترکات ډیر دي وختانم به کیوسی خو خبره دا چې دا غینه قطع نظر هغه بیل وطن دی دا وطن خپل یو قومي نقطه نظری او هغه زمونږ نظر خبره د مختلف ټوله خبره زمونږ په شان نشي کېږي که په بنیاد باندې زمونږ باندې سنیو کې په دې ادارو نیو کې په غي باندې موږ نه صرف دا زمونږ ډیره کلاو سوسایټي دا موږ د غوی د هندستانیانو په شان نه چې ټول په خپل قومي معاملاتو کې زمونږ په وطن کې د خدای په فوج په څخه کنځل کې کلاو په هر معاملات زمونږ مختلف رایګانی د پاکستان د تقسیم نه ولا تر په دې معاملاتو پورې چې موږ په خبرې کوو کلاو په غي باندې به مباحثه کې دوی خو په ټولو قومي معاملاتو کې بیا موږ ټولوي دا غینه باوجود موږ دې خبرې تم تیاری چې د افغانانو خصوصا د پښتنو ورونو کله څه قسمه نیوکي چې هغه موږ ته ښکاري چې جایز دي باز خو به چې هغه موږ جایز نه ښکاري کنه هغه په حقایق بدلی زموږ د ملي نظر باغی کې بدلی ملي ګټه بدلی دي او چې کوم جایز نو موږ خو خپل حکومت گریوان ته لاسم پدې اچو خو د دوی د مشران اوس کې بدل دي وي نو کم از کم دوی دي کم از کم دونه منافقت نه کوي چې دوی د پاکستان سره هر قسمه تعلق او پاکستان وته د هر فساد جرړکاری نو ځکه خنه ک طالب بدل ترازی د کویت د مذاکرات مخ کې د طالبانو د قطر د مذاکرات مخ کې دا ګوډه راځي نو ځکه کوی د خطا سره پنجاب لاس پوسی وای نو بیا کم از کم د عبد الله پاکستان ته دورې ته مرا پرې دی هغه ته وای چې بي دا خو طالبانو د غري د طالبانو څخه خبره کنه په پاکستان سره څنګه کې عبد الله مرا غوښک متیاس هم روان دي دا نور بم راځي ایران کې منتل دي عبد الله نن ایران کې دي
دا ټول کله خو چونکې ایران خو دوی دومره نه یادي کنه پاکستان یادي چې دا راغلي نو چې دا دومره نو بیا خو بیا موږ تاسو مکمل دغه نو باسي تاسو وایي چې په طالبانو او پاکستان کې موږ یو څه خبره کوو دا دوه یو دي دوی دا خبره ډیره کوي اکثر یې کوي دوی خو یې کنه چې غټه ګیله زموږ دا چې طالب د پاکستان راځي خو بیا دا تیر شي چې استاد عبد الله دام د پاکستان نه درغلي سره دام پاک ګروپونو کې مجاهدینو دا ګروپونو خلکو هم د دې آی اس آی د لاس نه وته سره دي استاد کرزئی استاد بون کانفرنس څومره خلکو دا بیا چې د امریکای په ټینکونو د شمال نه راځل نشو د پاکستان نه د شمال په افغانستان کې دا هم د پاکستان نه راغلي سره نظام چې ولاړ دی دا هم په دغه لار ولاړ دی د کمی چې ته مال ابوس پیغور راکې طالب له پیغور ورکوي لار چا ور کړو وغیرہ وغیرہ نو چې ستاسو دا ټول شینه پاکستان نه بیا ستاسو ګیله ډیره کمزوري شي چې ته صرف په دې بنیاد باندې وي چې د طالبانو پلانکې مشر په پاکستان خصوصا چې هلمند ته ننم تقریبا د نیمه زیاتو طالبانو ولې سره بلشغات اثر ده پتا کې دونه زور نشه چې خلک داغه نه بارو باسي د امریکایانو ایر فورس هم د سره دي او دومره رحم هم درکې نشته چې دلته په وزیرستان کې چرګم لشي وې قریل ته چرګم لا شوا قریل ته یاد خان مورته فوجي ویل چې بالغ رو باسا خو د یو طالب د پر تر قندوز پورا مدرسه لوي دا هغه مخکې په هلمند کې ویل په دې کې طالبانو شپکړی دا کورونم ټول بمبار کړو یو یتیم په کې بار پاتې شو چې د جمعه ته تلو هغه ویډیو اوس ماته یاد را چې سړی به خوب نه ورته جوړ وګوري او استاد خلک ول خیر دی دوی طالبانو په کورونو کې خو په وزیرستان کې د لس کال مخکې چې یو کس مړی نه معلومه واقعیت چې ایبم نه چرته خدای خبر ته پاغي باندې بیا پوره لایرونه کې ضرور تاسو د پاکستان سره چې کومه مبارزه ده په صحتمندانه بنیادونو باندې نه تاسو ذهني تور باندې په دغه کې د عام انسانانو غوندې ریاست تاسو نه ده یعنی تاسو په حقایق خبره کولې په نارابازي به نه کولې تاسو په ډاکومېنټس کولې او تاسو په پاکستان متعلق او د نړۍ د نورو ملکونو متعلق ډبل معیار نه ساتلې تاسو په وطن کې 1 مليون خلک پښتانه روسيان وجلي پنجابیانو نه وجلي خو تاسو په کتاب کې غټ دشمن پنجابي لري د ټولو ستونزو بنیاد پنجابي لري د روس راتلو بنیاد پنجابي لري د امریکای راتلو بنیاد پنجابي لري او اوس د امریکای د شکست بنیاد پنجابي لري نو په دغه باندې په دې چې په دې باندې اوس په دې پروګرام کې باس نکېږي دا به مونږه یو ستونزه بیلالو او د دې نه به مونږ حقیقت او افسانه بیلو او هغه ان شاء الله مونږه د دغه قسمه ناقابل تردید او حقایق په بنیاد کو دا نو چې زمانه نظر او دغه نظر بدل کړي شي چې دغه حقایق لکه د حمالیا غر یا د هندوکش غر چې دغه نه دوی انکار نشي کولای کنه نو او دا مونږ د خپل ګاونډیانو زیات د خپل خلکو لپاره کومه زمونږ د سوشل میډیا اکثر د خلک ګوري چې یا خو دومره تعلیم نه یا خو غریبانو د پاکستان او د دې پروپاګاندا شکاري د دینه تنګي او ته پته چې دروغ دي خو جواب نه جوړ کولې دومره الفاظ سره نه حقایق سره دي او یا دا چې دا غوي دغه سبجیکټ نه تعلیم ختم پکې خو انجینیر به ډاکټر به دا دغه سبجیکټ نه کنه دا مسلک نه نو موږ تغییر اسانه لپاره چې یره دا خبرې دي چې دا چې تاسو د پته چې دا غول خوري بکواس کې پدې کې دومره حقیقت ته دومره افسانه ده او چې تر څو پرې موږ دا خبره صفا کړې نه زمونږ خط تعلق نه جوړيږي د دروغو په بنیاد وي په دروغو کلی نه کیږي دا په تاسو ځان خوشاله کړئ دا په خوشاله کړئ لکه غړ له خوشاله ول سړي په پاکستان کې پرون په بلوچستان کې چې حمله شوې ده زمونږ په فوجان شهیدان شوې دي دا غوي جنازي دوی خیاطان هغه الته خپل ورونو باندې خي وې د هلمند بدل مواغس دا په هلمند کې پاکستاني فوجان مړ دي دا دوی را ډرامه کړی دا هغه وسه د خوشاله لپاره وی چې دا غوي استاد محترم دغه په کلاوي منغ ووري لومبه ول وو پاکستاني جنرال موجود دي به هولس بیا وی دیارلس مکه یو سلور ځله کې 15 طالبان قیدیان پر خودل وی په دې کې زر پنجابي جنرالان دي و چې پاکستان جوړ شوی دی موږ په شمار سل جنرالان پیدا نکړو په دې خوشبخت د ښکاله لګي په یو جنرال جوړول دا تعدین خو نه دی چې ته به سیکرو د پنچر د دکان راوالو جنرال وګي په نور نړۍ کې خو جنرالي تر سره ډېر رنګار دی خو دوی په خیال کې د طالبانو په 15,000 قیدیانو کې زر پنجابیانو ضرورت دا خبره یو غوړه خوشاله وي او بل حقایقي نو موږ چې موږ حقایق ته ډېر خوشاله ولونه او د دې بکواس نه دا بیل کو نو بیا د دوی سره به زمونږ چې کوم مبارزه او په صحتمندانه بنیادونو باندې او دا موږ بار بار وکړو چې زموږ د خلکو ته په یاد شي تر ډیورنډ نه راواله تر پنجاب پورې او د پنجاب د سواره پورې او د هیره منډي نه راواله تر بګرام منډي پورې ان شاء الله بالکل ډېر مننه ارشد صاحب الله پامان دا زموږ ګران مشر ارشد صاحب او تاسو دا ارشد صاحب خبرې ووري او تاسو ته پته ولګی چې دا زموږ یو سلسله شروع کړ د ډیر پروګرامونو او په هر روان پروګرام کې به مونږ
مخکې تاسو ته وایو تاسو خپل سوالونه هم را لېږلی شئ. دا خبرې به وي لکه د ډیورنټ لاین باره کې د ګندمک په معاهده څه چل شوی له روبر څه شی دی د پښتون او افغان څه شی دی ټیک شو که نه او دغه پنجاب او دغه کفري او دا چې ګډ شمېر د دغه خلکو بیانیه ده په دې باندې به مونږ تفصیلا خبرې کوو په سیاست باندې او په هر څه باندې. نو ستاسو ډېره مننه. نور زه خبرې نه اوږدوم. را روان ورځ کې به انشاءالله تفصیلا خبرې کوو په یو سوال باندې. نو تاسو خپل سوالونه کمنټ ضرور را لېږئ ځکه چې هغه مونږ لپاره ډېر مهم دي. خپل خیال ساتئ. د الله په امان.